ملګرو د ملا نصرالدین د خره له نوم سره خو تاسو اشنایي په دې باره کې ټوکې هم دي. نن درته یوه ټوکه لرمه خو له پند ډکه کیسه ده. وایي ملا نصرالدین به چې کله خرجل یا د خره کوټې ته ننوت نو خپل خره ته به یې سلام کاوه. په دې خبره خلک هم خبر وو. ملا نصرالدین ته به ویل چې و ملا صاحب دا خر خو خر دی، انسان نه دی، په سلام نه پوهېږي، ته ولې ورته سلام کوې؟ ملا نصرالدین به همدا یو ځواب ورکاوه چې ټیک ده، زه هم پوهېږم چې هغه خر دی، په سلام نه پوهېږي، خو زه هم انسان یم او خپل سړیتوب او انسانیت ورسره کوم. تاسې ممکن په ژوند کې هم همداسې کسان ووینئ چې تاسو ورته درناوی احترام لرئ خو هغوی ستاسو هېڅ خیال ونه ساتي یا ستاسو د سلام او احترام په درناوي او ارزښت ونه پوهېږي، خو تاسو ورسره خپل انسانیت وکیه. یو اردو ژبی شاعر هم همداسې یو شعر لري. شعر زما له یاده وتلی ده خو وایي چې زړګیه تا به خپل یار ته سلام کاوه، ټیک ده چې هغه ځواب نه درکاوه خو ممکن یوه ورځ یې ځواب درکړی وی. دغه شعر موږ ته دا ښیي چې که څه هم یو څوک کیدای سي ستاسو د احترام یا سلام ځواب نه درکوي یا یې په ارزښت نه پوهېږي خو خپل انسانیت ته دوام ورکوي، ممکن یوه ورځ هغه ستاسو له انسانیت نه اغېزمن سي. او سلام چې د په اسلام کې ډیر لوی ارزښت لري. سلام یعنی یو چا ته مینه څرګندول، یو چا ته درناوی کول، یا دا ورته ویل چې ته زما نه په امن یې. همدا وجه ده چې په یو حدیث کې د یو مسلمان چې په بل مسلمان 5 حقونه دي، په هغو کې یو هم سلام دی چې مقابل لوری به یې ځواب ورکوي. او دا سلام اچول چې دی وایي سنت دی او ځواب یې واجب دی که فرض دی، زما په خیال واجب دی. نو سلام که ته په تیاره کې روانې یو څوک دې ولیده درنه وډار څه، خو که سلام دې ور واچاوه هغه ضرور ډاډمنېږي چې له تا نه په امن دی. دا ډول که چاته سلام اچوې دې سره د خلکو خپل منځي اړیکه او روابط زیاتېږي. او الله مو سلامت او په امن لره. والسلام.